السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو موجود دا ټیم په خپل ګلورینه علاقه کې سیمه کې یعنی په خپل کلي کالاکوټ کې راغتی یو د بره د غره سر ته ډېر مزیدار موسم دی. ګرمي وه په کلي کې ډېره زیاته، نو دلته کې هوا چلیږي ډېر زبردست. ملګرو ویډیو نن در سره د یو داسې شاعر ویډیو شیر کوم چې ناڅاپي زموږ ملګري ترې ریکارډ کړله. واجد خان ناڅاپي شاعر او ترنم یې بلکې لږ ډېر کړی د مایک نه بغیر د اواز به انشاءالله سلوی کوشش به موږ کوو چې یاره اواز تاسو ته بالکل صفا راولو. نو تاسو د دې شاعر د شاعري واورئ چې یاره شاعران به تاسو ډېر اورېدلي، خو خیر د دې شاعر د شاعري پکې مو واورئ، ضروري واورئ او لایک کمنټس پې ضرور وکړئ چې یاره آیا د دې شاعر د شاعري ستاسو خوښه شوه که نه. دا د پیسو دپاره دی جي، دا به ترنم کې وایم. ارمان د پیسې منګه دې کړو زري زري، وای څوک خو کپړې خرڅوي څوک لپټې. ارمان د پیسې منګه دې کړو زري زري، وای څوک خو شوپړ خرڅوي څوک خو مالیسې کوي. څوک خو شوپړ خرڅوي څوک خو مالیسې کوي، څوک مې کده کې ناسي ناسي سا قیسې کوي. څوک ویلاړو د دنیا نه بې اسرې، ارمان دی پیسې منګه دې کړو زري زري. وای څوک د وطن لاړ شي دا ماشومانې جاړي، څوک د وطن لاړ شي دا ماشومانې جاړي. هلته کې هسې ناسي دلته ریال ترې غواړي، هلته کې هسې ناسي دلته ریال ترې غواړي. وای څوک د وطن لاړ شي دا ماشومانې جاړي، څوک د وطن لاړ شي دا ماشومانې جاړي. هلته کې هسې ناسي دلته ریال ترې غواړي. چا ځان له وکړي د سعودي غضب ویزې، ارمان دی پیسې منګه دې کړو زري زري. دې موبایل نن سبا دا واړه ډېر زیات خراب کړو، نو موږ وایو چې د دې موبایلو نه کلر شي نه ښه به وکړي. وایي دا رنګ په رنګ غږوي فلمونه او پلار یې خو ناسې زوی غږوي موبایلونه او دا رالو وختونه. وایي د انګریز دین پکې غږېږي او دا مسلمان پې خوشحالېږي او یوه ذره کله صبرېږي. په موږ به راشي عذابونه او پلار یې خو ناسې زوی غږوي موبایلونه او دا رالو وختونه. وایي د انګریز دین خو په موږ تین شو، دا خو د تور او د سپین شو. خان خو وایي ناس خو په ګبین دی، په موږ یې کړي تعویضونه او پلار یې خو ناسې زوی غږوي موبایلونه او دا رالو وختونه. وایي دا د ماشوم دپاره اور دی، دا د موبایلو ډېر زور دی، دا خو خور شوی کور په کور دی. په موږ راواوښتل قرضونه، خو دغه جنګ ښه، په موږ راواوښتل قرضونه او پلار یې خو ناسې زوی غږوي موبایلونه او دا رالو وختونه. وایي دا د ماشوم دپاره دا په موبایل فلم ګوري، قلم کتاب زموږ په کوري، دا موبایل یې مشروري. زه رحیم ګل جوړم شعرونه او الله دې خیر کړي چې رانه شي سیلابونه او دا رالو وختونه. په دې اوسني حالت کې دا غر کې سړی پاتې کېږي چې خوشحاله وي. وایي یو ځنګل وی یو جونګڼه یو میزان وی، یو ځنګل وی یو جونګڼه یو میزان وی، چې هم هلته کې ډېره وی تلاوت زما قرآن وی. چې قرآن مې وی په لاس کې ما خو هر ټیم کې لوستلی، چې قرآن مې وی په لاس کې ما خو هر ټیم کې لوستلی. یو خیخه چې نه وی زه په غاړه ګرځېدلی. رحیم ګل وایي چې نه تخ وی او نه تاج وی، یو ځنګل وی یو جونګړه یو میزان وی. وایي که صحت غواړې نه په کور کښېنه، وایي که صحت غواړې نه په کور کښېنه، او که ګور دې خوښي بیا په شور کښېنه، او که ګور دې خوښي بیا په شور کښېنه. او داسې وبا په ملک رالوتې ده نن، وایي داسې وبا په ملک رالوتې ده نن. کلمه وایه په یو لور کښېنه، او خیر خو د پاک رب العزته غواړه، او خیر خو د پاک رب العزته غواړه. که کور دې اوري بیا په اور کښېنه. او زه رحیم ګل خو توبهګار شوم ربه، او زه رحیم ګل خو توبهګار شوم ربه، په انتظار د عذاب نور کښېنه.